ظریف خان یو ډیر زیات مهنتي او نیک انسان وي، خو د هغه ژوند ډیر زیات په غریبۍ کې تیریږي. یوه ورځ د هغه په کور کې خوشحالي راشي او د هغه لور پیدا شي. ظریف خان چې وګوري نو د هغې په جسم یو پړکېدونکی د تاج نشان موجود وي. ظریف خان چې هغه نشان ته وګوري نو ډیر زیات حیران شي. هر کله چې د کلي مشرانو او بزرګانو ته پته ولګي نو هغوی دا پیشنګویي ورکړي چې دا نشان یو عام نشان نه دی او نه دا ماشومه عامه ماشومه ده. هغوی دا هم وایي چې د دې ماشومې واده چا سره هم وشي نو هغه کس به د دې ملک بادشاه جوړیږي. هغه غریب سړی چې دا خبره واوري نو هغه خوشحاله هم شي خو ډیر زیات خفه هم شي، ولې چې هغه ته پته وي چې په محل کې او د هغه د خټو په کور کې ډیر زیات فرق دی. خو قسمت د هغې دپاره د جونګړې په ځای په محل کې د اوسېدو فیصله کړې وي. دا خبره ډیر زر په ټول کلي کې مشهوره شي او اخره کې د بادشاه محل ته ورسي. بادشاه چې دا خبره واوري چې د یو غریب انسان په کور کې یوه داسې ماشومه پیدا شوې ده کومه چې د هغه د زوی د بادشاهت دپاره په راتلونکي وخت کې خطره ده، نو هغه خپل لباس بدل کړي او خپله د هغه ماشومې په تلاش کې وځي. هغه کلي ته ورشي او په هغه کلي کې چاته هم پته نه وي چې بادشاه د هغې کلي ته د معلوماتو دپاره په عام لباس کې راغلی دی. بادشاه چې وګوري نو په کلي کې څه کسان ولاړ وي او خبرې کوي. بادشاه د هغې نه تپوس وکړي او هغه خلک هغه ته وایي چې په دې کلي کې یوه ماشومه پیدا شوې ده د کومې په جسم چې د بادشاهت نشان دی، او چې کله هم دا ماشومه د 1900 کالو شي نو چا سره هم چې د دې واده وشي هغه به د دې ملک بادشاه جوړیږي. بادشاه چې دا خبره واوري نو ډیر زیات پریشان شي او د هغه په زړه کې یره پیدا شي. هغه ډیر زیات غوسه وي او دا سوچ کوي چې دا ماشومه به یوه ورځ زما د زوی نه بادشاهت واخلي. بادشاه دا سوچ کوي چې هغه به هغه ماشومه ویني او د پیشنګویۍ د پوره کېدو نه مخکې به دا ماشومه ختموي. بادشاه سیده د ظریف خان کور ته ورشي. هغه په عامو کپړو کې وي، په دې وجه څوک هم هغه نه پیژني. بادشاه چې د هغه ماشومې پلار او مور سره ملاو شي نو هغوی ته وایي چې زه بادشاه رالیږلی یم او د بادشاه سلامت حکم دی چې دا ماشومه دې محل ته راوستی شي چې د دې صحیح پرورش وشي، ولې چې د پیشنګویۍ مطابق به د دې ماشومې واده بادشاه سره کیږي او د راتلونکي وخت بادشاه به شهزاده وي. ظریف خان او د هغه ښځه چې دا خبره واوري نو هغوی ویریږي او انکار وکړي، ولې چې هغوی نه غواړي چې هغوی خپله لور د ځان نه جدا کړي. بادشاه هغې ته وایي چې دا یوه عامه جنۍ نه ده، د دې په قسمت کې ملکه جوړېدل لیکل شوي دي او تاسو هیڅ فکر مه کوئ، په محل کې به د دې ژوند ډیر زیات ښکلی وي. بادشاه هغې له د سرو زرو سکې ورکړي او ظریف خان او د هغه ښځه چې سکې وویني نو هغې دا سوچ وکړي چې د دې ماشومې قسمت هسې هم ښه دی او کیدای شي په محل کې د دې ژوند نور هم ښکلی شي. هغوی خپله ماشومه لور اسما بادشاه له ورکړي او بادشاه د هغه ځای نه روان شي او د لږ سفر نه پس هغه اسما په یو صندوق کې کیدي او هغه صندوق په اوبو کې پرېږدي او هغه دا سوچ کوي چې کومه جنۍ زما د زوی د بادشاهت دپاره خطره وه هغه ما ختمه کړه. صندوق په اوبو کې روان وي او لږ وخت پس هغه کنارې خواله راشي چې په دې کې یو سبزی خرڅولو والا په هغه ځای کې تیریږي. هر کله چې د هغه نظر په صندوق ولګي نو هغه د سبزی د ګاډي نه راکوز شي او د هغې خواله راشي. کله چې هغه وګوري نو په هغه صندوق کې یوه ډیره ښکلې ماشومه پرته وي. هغه ماشومه ډیره تازه وي او داسې لګي چې هغه چا ډیر په حفاظت سره په دې کې بند کړی وي. سبزی والا هغه ماشومه چې ویني نو د هغه په زړه کې رحم راشي او هغه اسما راواخلي او کور ته یې راولي. د هغه په کور کې د هغه ښځه او د هغه د یو کال لور موجود وي. د هغه ښځه چې ماشومه وویني نو ډیره زیاته غوسه شي
او د خاوند نه تپوس وکړي چې دا تا چرته نه راوستا. سبزی والا خپلې ښځې ته وایي چې دا ما ته په سیند کې ملاو شوه او د نن نه پس دا زموږ لور ده. وخت تیریږي او د هغه ماشومې نه د 19 کالو یوه ښکلې جینۍ جوړه شي. د هغې په مرۍ هم هغه تاج موجود وي د کوم په وجه چې هغه ډېره زیاته ښکلې ښکاري. سبزی خرڅولو والا آسما سره د خپلې لور په شان مینا کوي، خو هر کله چې هغه د سبزی خرڅولو دپاره د کور نه بهر ځي نو د کور حالات بدلیږي. د آسما میرنۍ مور او د هغې میرنۍ خور هغې سره ښه رویه نه ساتي او هغې آسما د خپل کور نوکره ګڼي. د آسما میره مور هغې ته وایي چې د کور کارونه زر زر ختم کړه. هغه د سحر نه تر ماښامه پورې د کور ټول کارونه کوي او په خوله د چا نه شکایت هم نه کوي. یوه ورځ سخت طوفان راشي، په اسمان کې وریځې خورې شي او تیز باران شروع شي. په دغه دوران کې بادشاه هم د خپل سفر نه په واپسۍ کې د سبزۍ خرڅولو والا کوڅې خواته ورسي. هر کله چې بادشاه دروازه وټکوي نو د آسما میره مور دروازه کولاو کړي او هغې سره آسما هم دروازې خواله راشي. د بادشاه نظر په آسما ولګي نو هغه د سبزۍ والا د ښځې نه تپوس وکړي چې دا ستاسو لور ده. د هغه ښځه بادشاه ته وایي چې د نن نه 100 کلونه مخکې دا زما خاوند په یو صندوق کې مونتې وه. بادشاه چې دا خبره واوري نو هغه پوه شي چې دا هم هغه ماشومه ده کومه چې ما په اوبو کې غورځولې وه. بادشاه یو منصوبه جوړه کړي او د سبزۍ والا ښځې ته وایي چې دا جنۍ به محل ته یو خط وړي. د سبزۍ والا ښځه چې د سرو زرو سکې وویني نو هغه راضي شي او بادشاه آسما له یو خط ورکړي کوم کې چې لیکل شوی وي چې دا جنۍ چې محل ته درشي نو دا قتل کړي. آسما محل ته روانه شي خو د هغې نه په ځنګل کې لار غلطه شي او هغه په ځنګل کې یو جونګړې ته لاړه شي. هلته یو بابا موجود وي. آسما بابا ته وایي چې زه محل ته روانه یم خو زما نه لار غلطه شوې ده او زه ډېره زیاته ستړې شوې یم، په دې وجه زه جونګړه کې لږ آرام کول غواړم. بابا هغې ته وایي چې دا د غلو او ډاکوانو اډه ده او که هغه غلان راغلل نو هغوی به تا ته څه نقصان ورسوي. آسما له ډېر زیات خوب ورغلی وي او ډېره زیاته ستړې شوې وي، په دې وجه هغه لاړه شي او په یو کټ کې اوده شي. هر کله چې ډاکوان راشي او هغه جنۍ وویني نو د بابا نه تپوس وکړي چې دا څوک ده. بابا هغې ته د آسما ټوله کیسه بیان کړي. ډاکوان لاړ شي او د هغې خط راوالي او کولاو یې کړي چې په هغې کې لیکلی وي چې دا جنۍ محل ته درشي نو دا مړه کړئ. ډاکوان د هغې په ځای آسما سره یو بل خط کیدي او په هغې کې لیکلی وي چې دا جنۍ څنګه محل ته درشي نو شهزاده سره د دې واده وکړي. هر کله چې سحر شي نو آسما د نوي خط سره محل ته ورسي. ملکه چې خط وګوري نو په هغه وخت د شهزاده او آسما واده وکړي او شهزاده او ملکه دواړه د آسما د حسن او د اخلاقو نه متاثر وي. څه وخت پس بادشاه محل ته راشي او هغه چې وګوري نو هغه پیشنګویي پوره شوې وي. بادشاه آسما ته وایي چې که چېرې ته واقعي زما انګور جوړېدل غواړې او د دې سلطنت ملکه جوړېدل غواړې نو زما څه شرطونه به پوره کوې او هغه شرطونه دا دي چې ته به د تیارو د محل نه 3 مهرونه راوړې. یو مهر د رښتیاو، دویم د رحم او دریم د ازادۍ دی. آسما د بادشاه شرطونه قبول کړي او روان شي. هغې ته په لاره کې په 3 ځایونو کې مختلف حالات راشي. هغه یو داسې ښار ته ورسي چېرته چې وخت ولاړ وي او هلته ماشومان ځوانان کیږي نه او نه ځوانان بوډاګان کیږي. یو بزرګ بابا د آسما نه تپوس وکړي چې ته چېرته ځې. آسما هغه ته وایي چې زه د تیارو محل ته ځم او د هلته نه د رښتیا، د رحم او د ازادۍ مهرونه راوړم. بزرګ هغې ته وایي چې هلته زموږ د ښار باره کې معلومات هم وکړه چې دلته وخت ولې ولاړ دی. آسما هغه سره واده وکړي چې زه به ضرور ستاسو باره کې معلومات کوم. د دې نه پس هغه یو داسې ځای ته ورسي چې هلته د خوبونو ونه وچه شوې وي او د هغه ځای خلک نه څه خواهش کوي او نه څه خوب ویني.
یو بزرګ راشي او د آسمانه تپوس وکړي چې ته چرته ځې. آسما هغه ته هم د مهرونو کیسه بیان کړي. بزرګ هغه ته وایي چې موږ لا معلومات وکړه چې زموږ ماشومان او ځوانان ولې د سیس خواهش نه کوي. آسما هغه سره وعده وکړي چې زه به ضرور ستا دپاره معلومات کوم. آسما روانه شي او یو سیند خواله ورسي چرته چې یو کشتۍ ولاړه وي او کشتۍ والا په کشتۍ کې په زنځیرونو تړل شوی وي. هغه کس د آسمانه تپوس وکړي او آسما هغه ته هم خپله کیسه بیان کړي. کشتۍ والا هغې ته ووایي چې مالا معلومات وکړه چې زه به د دې زنځیرونو نه څنګه خلاصېږم. آسما هغه سره هم واده وکړي او روانه شي او اخره کې هغه د تیرو محل ته ورسي او هلته هغې ته 3 واړه مهرونه میلاو شي. هر کله چې هغه واپس راځي نو هغه کشتۍ والا ته وایي چې کله هم تا سره په دې کشتۍ کې څوک کینی او یو ځل ستانه دا کشتۍ واخلي نو ته به آزاد شي او دا زنځیرونه به هغه ته واچول شي. د دې نه پس هغه ښار ته لاړ شي چرته چې د خوبونو ونه اوجه شوې وي. آسما هغې ته وایي چې د دې ونې د جړو لاندې د حسد صندوق پروت دی او چې کله هم څوک هغه صندوق راوباسي نو د خوبونو ونه به راتازه شي. دې خبرې کولو نه پس آسما دوباره روانه شي او هغه ښار ته ورسي چرته چې وخت ولاړ وي. آسما هغې ته وایي چې ستاسو په ښار کې د حسد چینجي خواره شوي دي او دې ښار ته به یو نیک انسان راځي او که تاسو هغه سره حسد ونه کړو نو هغه د حسد چینجي به مړه شي او وخت به دوباره روان شي. په اخره کې آسما محل ته راشي او بادشاه له هغه 3 واړه مهرونه ورکړي. بادشاه چې مهرونه وویني نو هغه ډیر زیات ملامت شي او د آسمانه معافي وغواړي او هغه د خپل ملک ملکه جوړېدل تسلیم کړي. ګرانو کتونکو که چېرې ستاسو زموږ دا ویډیوګانې خوښیږي نو زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک او شیر کړئ چې زموږ را روانې ویډیوګانې تاسو ته په اسانه ملاویږي. شکریہ.